ما به خود اعتماد داشته باشیم. ما نه تنها که یک ملت کهن و آراسته و با فرهنگ عظیم هستیم، بلکه یک نسل جوان تعلیم یافته با اعتماد به نفس و به طرف پیشرفت باید هستیم. این حالات زودگذر است، میگذره. جنگ بیگانه است، حالا میدانیم. نجات از این جنگ بیگانه راهش برادری است، راهش هموطنی است و راهش آگاهی است و راهش صلح است و به صلح میرسیم ان شاء الله تعالی. شما بسیار بزودی آغاز دوباره مذاکرات بسیار جدی صلح را شاهد می باشید. حوصله کنین، تدبیر کنین و به طرف صلح برین. به این ترتیب سلام میکنم بر طالبا که ما بارها اونا را برادر خطاب کردیم و بسیار مورد انتقادم قرار گرفتیم. که بارها اونا را برادر خطاب کردیم و بسیار مورد انتقادم قرار گرفتیم که این کشورتان است. چیزی که در 20 سال جور شد در افغانستان، نهادهایی که جور شد تمامش از مردم افغانستان است، از خارجی ها نیست، از ماست. سرک و پل و پرچک و نهادها را خراب نکنیم. و سلام میکنم بر حکومت افغانستان که فرصت ها و مواقع که بر رسول میسر میشه ضایع نکن. تلاش کو زودتر خود برسان به مذاکرات و صلح و ایجاد یک حکومت ملی از طریق صلح. به هر دو جانب افغانی خود میگم که صاحبی خاک هستین، با هم بشینین، صلح کنین و کشور از این حالت آزاد کنین. کشوری که همه چیز داره، جوان داره میبینیم، تعلیم یافته داره میبینیم و او جوانایی که امریکا و غرب برایشان میگه که اگر چون با ما بودین و خدمت کردین، آله اگر میرین برین، ما برایشان میگیم که نرین، نکنین قبول پیشنهاد اونا را. اونا از انرژی و تعلیم شما در خاک خود استفاده میکنن. شما به خاک خود ببانین و خدمت کنین. شما جرم نکردین که اونا شما را میبرن. شما جوانای خاک هستین، فرزندای خاک هستین، بمانین در خاکتان و خدمت کنین و آباد کنین. امریکایی که امروز آباد است و قدرتمند جهان است، به بازوی جوانان 100 سال پیش خود است. روسیه که امروز بر قدرت است، به ترتیب چین که امروز بزرگترین قدرت جهان شده، به بازوی جوانای خود است که کوشش کرده هند، به ترتیب هر کشور دیگه جهان. نو پر خپل خاور اعتماد وکړي، هر شی لرو او سوله بشر راځي، جمهوریت په پاتې وي. پر ښځو غږ کوم د افغانستان چې حقوق به مو جاویدان په دې خاوره کې وي او لا به ډېر وي، تعلیم به مو ډېر وي، په دفترو کې به کار کوئ، په ادارات کې به کار کوئ، ډاکټران یې به یاست، انجینران یې به یاست او د دې خاورې خاوندان یې به یاست. او خدای دې هغه ورځ راولي چې د افغانستان یوه میرمن د نن یوه پیغله نجلۍ د دې خاورې د سبا رئیس جمهور وي. او دا به کوو، او دا به کوو. موږ به متمدنه رسېدلې پرمختللې جامعه یو او دې ته هلته رسېږو چې سوله وکړو او سوله ولرو او ټول بچیان د دې خاورې په دې خاورې کې ژوند وکړي. زه چې وایم ټول بچیان، مطلب یې دا دی چې که په افغانستان کې یو کور وي، چې په افغانستان کې یو کور وي، یک خانه باشه، او یک خانه یک پدر و مادر و یک طفل یا دو طفل باشه و عموم یک خانه افغانستان در هر گوشه افغانستان که باشه با دو اولاد و یک پدر و مادر یک قوم افغانستان باشه. اون قومی که یک خانه است برابر به تمام مردم افغانستان و تمام اقوام افغانستان در این خاک صاحب است.
مساوی صاحب است. این افغانستان است که ما رو میرسانه به ترقی و تعالی. پس تکرار پیامم صلح است و رفتن به صلح است که زود میشه. گویی که افغانستان عزیز ما از ما می باشه و ما صاحب می باشیم و همه مردم افغانستان فرد صاحب می باشه و صلاح بر هر دو جانب جنگ در قضیه که نکنین جنگ، خصوصا صلاح بر طالبا که از جنگ دست بکش با گرفتن ولسوالی ها به هیچ جای نمیرسی، به هیچ جای نمیرسی. با صلح روی بیار با مردم خودت و که آگاه باشیم از اهمیت خود و از خاک خود و از ارزش خاک خود و که هیچ بیگانه ما را زیر پای کردن نمیتونه مگر ای که خود ما وسیله شیم، مگر دا چې موږ خپله د دې وسیله سو. نو پیام د اعتماد او د خوشحالۍ او د سرفرازۍ دی او د روښانه افغانستان دی او د افغانستان د خلکو او خصوصا د ځوانانو په لاس دا پیام دی. باران رحمت هم میباره، علامه‌اش است که انشاءالله ابد سرسبز و خرم میباشه. زما هدف تأکید بود چې د سولې پر ګړندیتوب د دې پروسې پر ګړندیتوب تأکید وسی، عجله وسی تر څو چې ژر ورسیږو. او د امریکې په باب او د دوی د چې څه وکړه ما ډېرې خبرې پکې کړې دي څو شپې د مخکې هم. نو هیله مو دا ده چې امریکا د افغانستان سره د هغه عنوان چې دوی راغلي وه هغسې سلوک وکړي، د دوستۍ غږ کوي. د امریکې او د افغانستان دوستي به صرف هلته کېږي چې د دواړو چې په افغانستان کې سوله وي او عزت د ژوندانه وي او حاکمیت ملی وي. نو به موږ د امریکې سره ښه دوستان اوسېږو. اگر صلح شوه و طالبا به صلح بیاین، چرا نه؟ از این خاک هستن، حتما با ایشان همکاری میکنیم، همکاری میکنیم، یک جایی وطن میسازیم. ولی زعامت کشور، تعیین حکومت کشور به دست افراد نیست، به توان افراد نیست، در توان افراد نیست. او به اراده ملت افغانستان تعلق داره. از طریق تمثیل اراده ملت افغانستان زعامت هر کس قبول میکنیم و شرطی که تمثیل او اراده ملی شده باشه از فرد ملت افغانستان. و سوال دیگه تون که خیزش های مردمی و ولسوالیا، ما یک شخص مخالف جنگ هستم، شما میدانید در ریاست جمهوری هم مخالف جنگ بودیم، آنم مخالف جنگ هستم و به هیچ عنوان جنگ هیچ طرف را تایید نمیکنم. در عین حال این را میگم به طالب ها، برادرای ما و به همگی که ما به زحمت بسیار زیاد یک گردوی ملی به خاک خود ساختیم، پلیسی به خاک خود ساختیم، نظامی را ایجاد کردیم از هیچ. 20 سال پیش که ما آمدیم، حال چی براتون قصه کنم، ما با نهادهای دولتی خود نگه داریم به هر عنوانی که میشه، به هر عنوانی که میشه و زودتر به صلح بریم و از راه صلح خاک خود آباد کنیم.